یو سړی لاړو بازار ته او ده غوښتل چې یو غلام واخلي. بازار کې ګرځېدو نو یو غلام یې پیدا کړو. کله چې دا غلام واغستو د غلام ورته ما خو اخلي خو زما یو 3 شرطونه دي. د مالک ته وایي وایي څه شرطونه دي؟ نو دی ورته زما 3 شرطونه کې اولنی شرط دا دی کله چې ته ما د خپل خدمت دپاره اخلې زه ستا خدمت کوم نو زه به ستا خدمت تر هغې پورې کوم چې کله د مانځه وخت نه راغلی. کله چې د مانځه وخت راغی ما ته به مانځه ته اجازه راکوي ما به د لمونځ نه منع کوي. د لمونځ په وخت کې به زه ستا خدمت نه کوم. هغه ورته صحیح ده دا شرط دې منم ځکه چې لمونځ خو په هر چا باندې لازم دی باید وکړي. وایي دویم شرط دې څه شی دی؟ دویم شرط مې دا دی کله چې زه ستا خدمت کوم هغه به صرف د ورځې کوم د شپې به ته ما سره کار نه لرې ما په ارامه پرېږدې د شپې به زه ستا خدمت نه کوم. دې مالک ته وایي د مالک ځان سره سوچ وکړو چې زه صحیح ده نو ښه وایي ځکه چې زما زیات ضرورت چې د ورځې او د شپې مې دومره ضرورت نه وي نو صحیح زه به تا نه د شپې کار نه اخلم ته شپې خپل کار سره کار نه نو زما به د ورځې خدمت کوې. وایي دریم شرط دې څه شی دی؟ دریم شرط مې دا دی کله چې زه ستا کور ته لاړ شم ستا خدمت کوم نو ته ما ته په خپل کور کې یوه جلا کوټه راکړې چې په هغې کوټې ته بل څوک به نه داخلېږي بل څوک به نه ځي یوازې به هلته زه اوسېږم یوازې به زه اوسېږم چې هغلته بل څوک نه اوسېږي. نو هغه ورته صحیح ده دا شرط راته منظور دی. کله چې دا مالک خپل کور ته دا غلام ځان سره بوتلو نو کور کې ورته چې د کوټو کې د کومه کوټه خوښوي ځان ته یې خوښه کړه نو هغه په دې کوټو کې وګرځېد بېکاره ویجاړه ویرانه کوټه یې وکتله او وایي زه دې کې اوسېږم. دا مالک ورته ډېرې ښې کوټې د هغې کې ځان ته یې خوښه کړه دا خو ویجاړه ویرانه کوټه ده په دې باندې څه کوې؟ نو د غلام د خپل مولا ته او مالک ته وایي آیا تا نه دي اورېدلي چې ویران او ویجاړ ځایونه چې دي دا د الله جل جلاله په عبادت باندې او په ذکر باندې آبادېږي. کوم ځای کې چې د الله تعالی عبادت وي د الله تعالی ذکر وي هغه الله تعالی آبادوي. نو بس دا خبره ورته وکړله غلام ترې روان شو. بیا د دې مالک د خپل مولا خدمت به یې کولو وخت تېرېدلو نو څه وخت بعد دغه مولا یې چې دا مالک دا په دې شپه کې په خپل کور کې چکر وهي یو شپه د خپل کور کې چکر وهلو نو چې ګوري د خپل د غلام کوټې خواته ورسېدلو د غلام په کوټه کې چې کنه انتهایی یوازې مشرانه رڼا وه روښنایي وه پکې بیخي انتهایی زیاته روښنایي وه پکې. نو چې کله یې وکتل یو قندیل دی یو رڼا موږ بعضې خلک ورته چراغ وایي څوک ورته لاټین وایي دا مشال راځوړند دی بره طرف نه او دا ټوله کوټه یې رڼا کړې ده نو دی حیران دی چې دا د کومه شو او دی د الله تعالی عبادت کوي دا غلام او الله تعالی ته لاسونه پورته کړي دي او جاړي ورته وایي چې الهه زه خو ستا عبادت کوم صرف د شپې او د ورځې عبادت زه ځکه نشم کولی چې تا په ما باندې زما د مالک خدمت لازم کړی واجب کړی دی که هغه خدمت ما باندې لازم نه وي الهه ما به ستا د ورځې عبادت کولو الهه ما به ستا شپه ورځ عبادت کولو خو هغه ما باندې لازم دی او جړاګانې کولې. د مالک ترېنه انتهایی زیات متاثر شو دا یو عادي غلام دی او دومره د الله تعالی باندې مین دی دا ځکه دی چې ما ته به جلا کوټه راکړي دا خو شپې ټوله شپه الله تعالی ته عبادت کوي. نو بس په دویمه شپه چې دی که نه دا ښځه یې ځان سره راوستې خپل مالک چې راشه دا منظر وګوره د غلام خو ټوله شپه عبادت کوي او الله تعالی ورته یو عظیم کرامت ورکړی دی غلام ته چې کله ځان سره ښځه راوستله ګوري هماغه پرونی منظر بیا دی نو ښځه او خاوند ورته تر سهاره پورې ولاړ یو قندیل بر نه راغلی چت سوری شوی او په هغې کې دا راځوړند او ټوله کوټه یې رڼا کړې او د الله تعالی ته ژړل او زارۍ یې کولې چې الهه زه خو ستا عبادت صرف د شپې کوم د ورځې ځکه نشم کولی چې د خپل مالک خدمت کوم که هغه نه وی ما به د شپه ورځ ستا عبادت کولو. چې کله سحر شو هغه قندیل لاړو په طرف د اسمان دغه غلام خپل کور ته راوغوښتلو چې بچې دې خو راشه ته بېګا ته دې نه بعد ازاد دی ته موږ د الله د رضا لپاره آزاد کړی. هغه ورته ولې په څه خاطر؟ هغه ورته موږ ځکه آزاد کړی چې تا بېګا شپه ټوله شپه د الله تعالی عبادت کړی او ستا کرامت موږ وګټلو هغه قندیل هغه رڼا چې ستا په کوټه کې وه او ته الله تعالی ته ژړل چې الهه زه خو صرف د شپې عبادت کوم د ورځې عبادت ځکه نشم کولی چې د خپل مالک خدمت کوم که هغه نه وي ما به شپه ورځ عبادت کوم زه ته شپه ورځ عبادت کوم ته موږ آزاد کړی. نو دغه مالک په دغه وخت کې یو د خولې نه ووته او ژړا یې شروع کړه الله تعالی ته لاسونه پورته کړه چې الهه ما خو ویل زما راز چاته مه افشا کوه مه ښکاره کوه اوس چې زما راز ښکاره شوی الهه ما خپل ځان ته وغواړه زما نور ژوند نه دی پکار. په دغه وخت کې هغه غلام را پرېوتلو انا لله و انا الیه راجعون. علما کرام فرمایي ګورئ عادي غلام دی بس الله تعالی باندې هغه عشق او مینه یې په زړه کې دومره دننه شوې چې ټوله شپه الله تعالی ته او د هغه عبادت په وجه د هغه عبادت دومره برکت چې الله تعالی درته قندیل او رڼا ټوله شپه کوټه ورته رڼا کړې. نو عبادت پکار دی کوم ځای کې چې د الله تعالی عبادت وي نو هغه ځای ابادېږي د الله تعالی عبادت پکې راځي او د شپې عبادت خو بالخصوص ضرور پکار دی ځکه الله جل جلاله حدیث قدسي الله تعالی فرمایي څنګه چې د الله تعالی شان سره لایق ده وایي زه اول اسمان ته راځم خپلو بندګانو ته اوس څوک شته سوال کوونکی زه سوال قبول کړم څوک رزق غوښتونکی شته زه رزق ورکړم څوک قرضدار شته چې زه قرض خلاص کړم څوک یو حاجت غوښتونکی شته چې زه حاجت پوره کړم الله تعالی بار بار आवाज کوي. نو شپې خامخا کوشش کوئ چې 15 منټه مخکې د وخت داخلېدلو نه سړی پاڅېږي ښایسته تهجد پکې کېږي.